سلامونه دوستانو، نن به په واتساپ کې یو داسې آپشن درته وښیم چې تاسو موبایل کور کې ایښی وي یا بل ځای کې ایښی وي یا دا ځای کې ایښی وي چې تاسو د انناون نمبرو څخه تاسو ته ټلیفون راځي، یعنې داسې نمبرونه چې تاسو په دغې موبایل کې سیو نه وي ټلیفونونه راځي څنګه اوچت نه کړي. مطلب دا چې انناون هغه نمبر چې تاسو په موبایل کې سیو نه وي نو هغه نمبر نه به ستاسو موبایل ته ټلیفون نه راځي چې هغه سیټینګ به اپ کړئ. اوس زه په واتساپ باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغې درو نقطو کلیک کوم، بیا راځم په دې سیټینګ باندې کلیک کوم، بیا راځم په دې پرایوسي باندې کلیک کوم، بیا راځم لاندې کالز باندې کلیک کوم، بیا همدغه چیک به تاسو دا به آن کړئ. نو بیا به تاسو موبایل ته کوم د انناون نمبر نه ټلیفون نه راځي. خو زنګ به درسي نه، مطلب نوټیفیکیشن به درسي، خو تو دې پر په کال کې به تو دې پر میس کال په شکل سره پروت وي. مطلب ته کتای شي چې دغې نمبر نه مو ته زنګ ورغلی دی، خو چې په کوم ځای کې ته ناست وي نو تا ته مزاحمت نه جوړوي چې ته زنګ ورشي، مطلب سایلنټ به وي خو بیا به وي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.